د پاکستان مرکزی بانک بهرنیو اسعارو زیرمه د 6.7 میلیارډو ډالرو ریکارډ کچې ته ټیټه شوې ده. سلام وخت په خیر. پوره جزئیات په پښتو پلس کې وګورئ. د پاکستان مرکزی بانک کې د بهرنیو اسعارو زیرمه کې له 284 میلیونو ډالرو کموالي وروسته اوس دا زیرمه 6 میلیارډه او 202 میلیونو ډالرو ته ټیټه شوې ده. د بهرنیو اسعارو د زیرمې اوسنۍ کچه په تیرو 4 کلونو کې تر ټولو ټیټه کچه بلل کیږي. د یادونې ده چې د بهرنیو اسعارو زیرمې زیاتولې په 13 اپریل میاشت کې د محمد شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان نوي حکومت د اجنډا په سر کې ځای درلود. خو شمیر ښایي چې له هغې راهیسې د پاکستان مرکزی بانک دې زیرمه کې د نږدې 4 میلیارډو ډالرو کموالی راغلی دی چې هغه مهال 10 میلیارډه 900 میلیونه ډالره وو. بل لور د پاکستان مرکزی بانک مشر جمیل احمد وایي له معمول سره سم به لګښتونو ته پیسې ورکړي او په دې وینا یې تمه ده چې د روان کال په دویمه نیمایي کې به د بهرنیو اسعارو زیرمې هم زیاتې شي. خبریال تنویر ملک په خپل ریپورت کې د پاکستان مرکزی بانک مشر له قوله وایي پاکستان به په نړیواله کچه د راکړې ورکړې برخه کې خپل اقتصادي مسؤلیتونه ترسره کړي. ښاغلی احمد د مرکزی بانک پودکاسټ لړۍ په وروستۍ خپرونه کې د اوکراین جګړه په نړیوال بازارونو کې د توکو بیو تاریخي لوړوالي او د مرکزی بانکونو له لوري د اسعارو لړ کې سختې پالیسۍ د نړیوالې کچې اقتصادي ننګونې وبللې. تېره اونۍ د پاکستان خزانې وزیر اسحاق ډار له پاکستاني خصوصي تلویزیون جیو نیوز سره خبرو کې ویلي وو چې د 2 اونیو کې به له یوه دوست هیواد 3 میلیارډه ډالر ترلاسه شي. د نوموړي په وینا دی نه غواړي اوس د دې هیواد نوم واخلي چې پاکستان ته 3 میلیارډه ډالر ورکوي، خو په وینا یې خبره وروستۍ پړاو ته رسېدلې ده. د ښاغلي ډار په وینا له دې 3 میلیارډو ډالرو سره به د پاکستان بهرنیو اسعارو زیرمو کې زیاتوالی راشي.